امریکا د کمپاین له لارې د داعشي خوارجو مطرح کول غواړي. امریکا په افغانستان کې د خپل نظامی حضور پر مهال د داعشي خوارجو پراخ ملاتړ وکړ ترڅو د اسلامي امارت ځواکونه پرې وځپي. د اسلامي امارت ځواکونه هم مهاله په څو سنګرونو کې د دښمن پر وړاندې جنګېدل. په ورته مهال امریکایي اشغالګرو له داعشي خوارجو سره هر ډول مرستې وکړې. بېسارې مختلف النوع وسلې او مهمات یې ورکړل. په میلیونونو مصارف یې پرې وکړل. د داعش پر وړاندې د اسلامي امارت اچول شوي خطونه یې بمبارد کړل. محاصره شوي داعشي خوارجو پسې هلیکوپټرې او قواوې یې ولېږلې او له اسلامي امارت څخه یې وژغورل. وروسته اسلامي امارت د داعشي خوارجو ملا ورماته کړه او د افغانانو د سر قاتلانو ته یې مرګونه شکست ورکړ چې بالاخره امریکایانو یې ور بیا د مسلمانانو قاتلین وژغورل او د تسلیمۍ په نامه یې په کابل کې په زندان میلمستونونو کې ساتل او د اسلامي امارت له راتګ وړاندې یې خوشي کړل چې اوس هماغه او څو نور د مؤمن ملت او د مور پلار ازاریان یې له ځان سره یو ځای کړي او پر مسلمانانو بریدونه کوي ترڅو اسلامي امارت یو بې کفایته او ناکامه نظام نړۍ ته ورمعرفي کړي. امریکا نه یوازې دا چې د دغه څو لوفرانو نظامي ملاتړ یې وکړ بلکې ترڅنګ یې ورته په پراخ ډول کمپاین هم وکړ. امریکا اوس هم هڅه کوي چې د اسلامي امارت پر وړاندې د دوی سرسخته او له پښو غورځېدلي دښمن بیا په پښو ودروي. په لوی لاس ورته کمپاین کوي سره له دې چې اسلامي امارت په وروستیو څو بریدونو کې د داعشي خوارجو ملا ورماته کړه. د اسلامي امارت لخوا په کابل کې د هند لپاره ټاکل شوی نامنهاده والي وژل کېدل کومه عادي پیښه او عادي لاسته راوړنه نه ده. همداراز په ګڼو بریدونو کې ګڼ مهم مشران په نښه شوي دي چې د دې هر څه سربیره د امریکایي چارواکو لخوا دا څرګندونه کیږي چې هغه په خپله داعشي خوارج مطرح کوي. د افغانستان اسلامي امارت وایم ذبیح الله مجاهد هم د داعش په اړه د امریکایي چارواکو یادو څرګندونو ته غبرګون ښودلی او په خپل ټویټر اکاونټ کې لیکلي چې افغانستان کې د داعش ډلې د تعداد په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې ناسمې دي او هیڅ حقیقت نه لري. نوموړی زیاتوي چې داعشي فتنهګر له پخوا په مراتبو کم او ځپل شوي دي. د ښاغلي مجاهد په وینا د امریکایي چارواکو له لوري له دې موضوع سره دلچسپي او د هغوی په ظرفنمایي په خپله له داعشي فتنهګرو سره مرسته او هغوی ته کمپاین دی چې باید ودرول شي.